شیخ صاحب متم د تاسو په جواب کې دی چې چاته یو سوال راشي تاسو ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم کله قرباني وکړه دا به ویل دا زما د امت طرف نه نو یو کس پلار وفات شوی مور وفات شوی دغه طرف نه قرباني کولی شي د قرباني د مړي د طرف نه قرباني کول دا مسله د فقهاو تر مابین اختلافي په دې بنیاد باندې ده چې په دې باندې ادله ډېر موجود دي چې مالی عبادت هغه د مور او پلار نه د مړو نه مالی صدقات هغوی ته فایده رسوي لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله تعالی عنہ ته د خپل مور د طرف نه د صدقې حکم وکړ داسې دلایل ډیر دي نو ډیر علما دا ذکر کوي چې دا هم یو مالی صدقه ده نو په کار دا ده چې دا هم وشي د مړو نه قرباني کول صحیح شي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستمر عادت چې مونږ ګورو د هغې ډېر خپلوان وفات شوي نو چرته هغې د خپل حمزه رضی الله عنه وفات شو احادیثو کې دا نشته چې هغې د حمزه رضی الله تعالی عنه قرباني کړي همداسې نور ملګري وفات شوي د نورو صحابو خپلوان وفات شوي دا قرباني د هغې د طرف نه د صحابه کرامو نه نقل نه ده لهذا موږ او تاسو د کتاب او سنت تابع چې یو عمل د الله رسول صحابو نه کړي باید موږ هم هغه ونکو په دې بنیاد باندې د مسله کې د شیخ ابن عثیمین رحمه الله یو ښه انداز کې تطبیق کړی دی او دا تطبیق د کتاب او سنت د ډیرو نصوصو خلاصه او نچوړ ذکر کړی دی هغه هم دا ده چې قرباني د مړي نه یو څو قسمونه لري اولنۍ قسم دا ده چې یو مړی یو انسان ژوندی په خپل ژوند کې قرباني واخلي او هغه د دې دپاره تعین کړي چې دا به اختر کې علالم د الله فیصله راشي دی وفات شي نو دا د خپل لاس عمل دی باید دا د نه قرباني شي ځکه دا د اخص د د تعین کړي دا د دې مړي خپل عمل دی دویم دا ده چې بالتبع وشي لکه یو انسان قرباني کوي او صدق لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حدیث چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هذا عني وعمن لم يضح عن امتي نو امت کې ژوندي مو مړیم داخل دي لیکن دا بالتبع داخل دي دریم صورت دا دی چې مړي یو وصیت کړی چې زمانه به قرباني وکړي نو وصیت د مړي هغه د ثلث المال کې نافذیږي قرآن کې الله وایي دا به نه بدلوي فرمایي چې چا بدل که فانما اثمه علی الذین یبدلونه څلورمه طریقه به دا د څلورم چې بالکل سړی عادت مستمره وګرځوي او هر اختر کې د مور او پلار خپلوانو نه قرباني کوي نو دا د الله رسول کړی نه ده صحابو نه ده کړی کوم روایت چې د علی رضی الله تعالی عنه نه امام ابو داود رحمه الله نقل کړی دی چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرباني کوله او دا به فرمایل چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی یو دغه دی چې دغه روایت د سند په لحاظ سره ضعیف دی ځکه په دې کې شریک ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي راوي دی هغه ضعیف دی ابو العشرة راوي دی په کې هغه مجهول دی او دغه رنګ ابن لکیعه راوي دی په دې کې لہذا دا روایت درې علت لري روایت ضعیف دی او که بالفرض صحیح هم شي نو د وصیت خبره جدا ده کوم چې موږ ویل Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.